د پولیسو د زده کړو او پوځي وړتیاو د لوړولو په برخه کې مو کوم سیمینارونه او زده کړیز کورسونه دایر کړي؟ جناب ستوری صاحب، موږ د زابل ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د ښوونې او روزنې مدیریت له لورې د روان کال له پیله څخه تر اوسه پورې 191 تنه ساتونکي مجاهدین په تعداد 215 تنه ساتنمنان او دې ترڅنګ په تعداد 220 تنه افسران مجاهدین چې جمله یې 626 تنو مجاهدینو یا امنیتي پولیسو ته رسیږي په اداري نظامي زده کړو په برخه کې سیمینارونه ورکړي دي. او د دې ترڅنګ په نورو برخو کې چې موږ یې باید یادونه وکړو، 50 تنه مجاهدین یا امنیتي پولیس مرکز کابل ته د مسلکي زده کړو لپاره معرفي شوي دي چې هلته تقریبا د 2 میاشتو په موده کې زده کړې ترلاسه شوي دي او بیرته راستنه شوي دلې خپل خدمت ته ادامه ورکړې ده. په تعداد 525 تنه نور ساتونکي مجاهدین یا امنیتي پولیس د کندهار ولایت روزنیز مرکز ته په روان کال کې له روان کال له پیل څخه تر دې مهاله پورې استول شوي دي او هلته په نظامي او د پولیسو په تربیتي برخه کې او د خلکو سره پر نیک سلوک او د دې ترڅنګ د چیک پاینټ، پیرې، ګزمې او د دې ترڅنګ په نورو نظامي برخو کې روزنه ورکول شوې ده. 2 میاشتو په موده کې چې دغه 525 تنه ساتونکي پولیس په څو کټګوریو کې استول شوي دي چې په 2 میاشتې کې یا په 1 میاشت کې موږ په 100 یا 1.5 تنه استو او هلته بیا دوی ته د 2 میاشتو په موده کې روزنه ورکول کېږي په نظامي برخه کې او دغه څخه وروسته بیرته خپل خدمت راستنېږي. او بله یادونه باید وکړو چې موږ د سواد زده کړو په برخه کې یو برنامه لرو چې هغه زموږ امنیتي پولیسو ته د سواد زده کړې په برخه کې په مرکز او ولسوالیو کې کورسونه دایریږي. هغو ته د لومړنۍ زده کړو یا سواد زده کړې په برخه کې زده کړې ورکول کېږي چې د کال په پیل او د کال په نیمایي کې ورڅخه ازموینه اخیستل کېږي. وروسته دوی ته د لومړنۍ زده کړو اسناد هم ورکول کېږي او دوی هغه لومړنۍ زده کړې ترلاسه کوي. د پولیسو ځانګړې قطعې مو هم خاص زده کړې ترلاسه کړي دي. د پیچلو عملیاتو لپاره څومره چمتو دي؟ ستوری صاحب، باید یادونه وکړو چې زموږ امنیتي پولیسو ته هغه ما مخکې یادونه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکول شوې ده، خو د پولیسو ځانګړي ځواکونه چې په اصطلاح باندې قطعه خاص هم ورته ویلی شو، هغه په مرکز کې هم وخت پر وخت باندې په یو شمېر تعداد باندې روزنه ورکول کېږي چې مرکز ته ورکېږي او دلې هم هممهاله روزنه روانه وي چې زموږ د پولیسو ځانګړي ځواکونه په هر حالت کې، هر سختو شرایطو کې د هیوادوالو هر خدمت ته چمتو دي او موږ هیوادوالو ته بشپړ ډاډ ورکوو چې زموږ د پولیسو ځانګړي ځواکونه چې یا قطعې خاص دي هغه بشپړ چمتووالی لري او بشپړه روزنه یې ترلاسه کړې ده.